تازه خبر امریکا ته د طالبانو تازه او سخت خبرداري. امیر خان متقي امریکا ته د افغانستان په اړه تازه څه ویلي دي. جزئیات را سره په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. طالبان وايي امریکا د اوسنی حکومت د کمزوري کولو هڅه نه کوي. د جمهوریت له راپرځېدو وروسته په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو په لیدنه کې دواړو لوریو د مثبتو اړیکو پر دوام ټینګار کړی دی. د طالبانو بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي باختر خبري اژانس ته ویلي دي چې په دې لیدنه کې له امریکایي چارواکو سره په یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې کړې دي. نوموړي امریکایي چارواکو ته ویلي چې د افغانستان بې ثباتي یا د اوسني حکومت کمزوري کول د هیڅ چا په ګټه نه دي. هغه د غراض له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوي پیسې بیرته خلاصې کړي. ښاغلي متقي ویلي طالبان له امریکا سره مثبتې اړیکې غواړي، ځکه خو پر بشري مرستو هم خبرې وشوې او دوام به کوي. د معلوماتو له مخې طالبان به نن یک شنبه هم امریکایي چارواکو سره لیده کاته ولري او له هغه وروسته به بیا د یو شمېر اروپایي هیوادونو له استازو سره هم وګوري. دا د کابل له سقوط وروسته د طالبانو او امریکایي چارواکو لومړنۍ ناسته ده چې د زلمي خلیلزاد په نشتون کې ترسره کیږي. بل پلو ملګرو ملتونه وایي په افغانستان کې د وروستۍ ترهګریزې پیښې په اړه باید هر اړخیزه پلټنه وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې دوی په کندوز کې په جومات کې چاودنه په کلکو ټکو غندي او دغه پیښې د مالي ملاتړو پلان جوړونکو او ترسره کوونکو د ژر نیول کېدو او عدالت تر دا راکاږلو غوښتنه کوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.